بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري بخوي. مایکروسافټ ورډ ته رالمه، فایل ټاب. تیره ویډیو کې مو سیو اینډ سینډ زده کړو، دې کې به انشاءالله هیلپ نه سټارټلو. هیلپ معنا مدد. هیلپ کمانډ نه زه کولی شم چې هیلپ ترلاسه کړم. هیلپ په دوه ډوله دی، یو لوکل هیلپ دی او بل ګلوبل هیلپ دی. لوکل مطلب بغیر د انټرنیټ څخه، ګلوبل مطلب انټرنیټ سره. هیلپ شارټکټ F1 دی. کله چې تاسو غواړئ هیلپ ته لاړ شئ، کیبورډ څخه F1 پریس کړئ نو تاسو اتوماتیکلی هیلپ وینډو ته ولي. فایل ته رالمه، هیلپ دلته هم سره هماغه هیلپ موجود دی. مایکروسافټ آفیس هیلپ دې باندې که زه کلیک وکړم نو ما هماغه وینډو ته راولي. زه فار ایگزامپل فایل سیف کېدو باندې نه پوهېږم، فایل سیف ورته ولیکه، فایل سیف انټر. سیو ا فایل، سیو ان آفیس فایل، یوز ورډ ټو اوپن اور سیو ډاکومنټ. دې باندې کلیک کا، تاسو ما خبر راولي چې فایل ټیب ته بلاړ شي، آپشن ته بلاړ شي، سیو باندې وکلیک. Under save document, click Word 97/2003 document in the save file in this format. Yes, for example په دغه خبر باندې هم زه نه پوهېږم. کتاب باندې به کلیک کوئ، چې کله مو کتاب باندې کلیک کړئ تاسو دلته ټیبل اف کنټینټس یې ته درکړو. دې ځای کې چې کوم باندې تاسو کلیک کوئ تاسو ته هماغه هیلپ درکوي. تاسو چې په دې کلیک کوئ هماغه شان هیلپ یې درکړو. یا دې باندې زه فار ایگزامپل کلیک کوم هماغه هیلپ یې راته راکړو. اوپن XML فارمټ ان فایل نیم ایکسټینشنز. تاسو ته پوره دنیا خبرې په دې کې درکړي. صحیح شو. زه ورته وایم شارټکټ یې ماته راکړه، نو ته به ورته سلته ولیکي شارټکټس انټر. چې کله دې په دې باندې کلیک وکړو نو ته به راشې څه ته کیبورډ شارټکټس فار مایکروسافټ ورډ، دې باندې به کلیک کړي. چې کله دې په دې باندې کلیک کړو نو ته کولی شې چې دغه شارټکټ یې ورته وګورې. دې باندې کلیک کړه، دې باندې کلیک کړه، نو دغه شارټکټ یې ځان سره ولیکئ. ډېر به ته اسانه هم شي. ګوره display a list of correction alternates Windows C, turn handwriting on or off Windows H, turn Japanese input method editor, this one, get help or visit Microsoft Office online F1, move text or graphics F2. دغه شان بلا دنیا شارټکټ ما سره په دې کې 1 by 1 موجود دي. تاسو کولی شئ چې له دې ځای څخه ترلاسه کړئ. دا ما سره آفلاین هیلپ. زه فار ایگزامپل مایکروسافټ ورډ 2010 کې څه نوي راغلي دي، ګیټینګ سټارټډ باندې به کلیک کړي. چې دې باندې کلیک کړو ګوره څه راته لیکلي دي، سی واټ از نیو اینډ فایند ریسورسز ټو هیلپ یو لرن د بیسکس کویکلی. دا به تا انټرنیټ ته بوځي، یعنی ګلوبل هیلپ دی. دا چې کله دلته بوتللې که تاسو سره نیټ موجود وي نو تاسو ته به څه درکړي، یعنی 2010 ترمنځ څه فرق راغلی دی. یعنی 2000 کې چې کوم فیچرز نه و 2010 کې راغلي دي هغه کوم دي ماته وښایه، تا ته به دې ځای کې وښایي. صحیح ده. بیا زه رالمه فایل ته، هیلپ باندې مې کلیک کړو. کنټاکټ از، ته کولی شي چې مایکروسافټ کمپني سره ځان کنټاکټ کړي، چې څه پرابلم دی وي، څه مشکل دی وي هغو ته یې ووایي. ټولز فار ورکینګ ویت آفیس، آپشنز باندې که دې کلیک کړې دې ځای کې د مایکروسافټ ورډ پوره سیټینګز موجود دي. دا به انشاءالله په لاست کې وایو. آپشن باندې زه کلیک کوم، زه آپشن ته راوستم. فایل ته راځم، دې ځای کې ما سره آپشن شته دی، هماغه آپشن ته یې راوستم. نیکس ما سره څه شی دی، چیک فار اپډیټس. فار ایگزامپل ته وایي چې زما څه فیچرز ایکسپایري شوي دي، څه فیچرز زما کار نه کوي او غواړم اپډیټ یې کړم. یا ته فار ایگزامپل 2014 ته 2014 ته آفیس اپډیټ کړم، چیک فار اپډیټ باندې به کلیک کړي، دا به هم ته انټرنیټ سایټ ته بوځي. بل ما سره څه شی دی، پروډکټ اکټیویشن ریکوایرډ. دې ځای کې ما ته هغه پروګرامونه راکړي دي چې کوم موږ سره انسټال دي. This product contains Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft SharePoint Workspace, Microsoft OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word and InfoPath. ته کولی شي چې پروډکټ کی هم ورته چینج کړي. کوم ځای نه چینج کړي، چینج پروډکټ کی باندې به کلیک کړي نو تا نه بلته 25 کرکټر یې وغواړي، دې ځای کې به ورته واچي. صحیح شو. Your product key is 25 characters. دا اکثره کله چې تاسو کیسټ والئ، کیسټ یې پوښ باندې لیکلي 25 کرکټر وي، دا ورته هم چینج کولی شي. اوس ورته ضرورت نشته، خو چې کله ستاسو آفیس ډي اکټیویټ شي نو ته کولی شي چې له دې څخه پروډکټ کی هم ورته چینج کړي. دغه ورژن دی، دغه ما سره ګوره پارټ آف مایکروسافټ آفیس پروفیشنل پلس 2010، دغه ما سره آی ډي ده او دا ما سره انفارمیشن و. دیس واز آل اباؤٹ هیلپ کمانډ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره هیلپ کمانډ